سلامونه درنو مینوالو ستړي مشه جوړ په خیر زه جان روان زازم زه نن په لومړي ځل د بیجینګ ختیځ ته د سوداګرۍ مرکزي حوزې یا د بیجینګ سنټرل بزنس ډیسټریکټ په نوم یوې سیمې ته راغلی یم. دغه سیمه په بیجینګ کې چینایان د سی بي ډي په نوم هم یادوي. دغه سیمه ډیره خواره ښایسته او لوړې دنګې ودانۍ لري. زما ترڅنګ دغه ودانۍ د سی ام جي لویه ودانۍ ده او د دې ترڅنګ هغه لوړپوړي ودانۍ چې 115 پوړه لري د چونګو ځوند په نوم یادېږي. په دې ودانۍ کې د نړۍ ګڼ شرکتونو مرکزونه ورسره د شرکتونو لخوا روزنیزې چارې او په لویه کچه کنفرانسونه ترسره کېږي. تاسو زما ترڅنګ ګورئ چې دلته د نړۍ د آزادې سوداګرۍ خدمتي سیمه هم د جوړېدو په حال کې ده. نو دلته یوه لویه سوداګریزه سیمه جوړېږي. د آزادې سوداګرۍ نوم یې ورکړی، ښایي ډېرې اسانتیاوې هم ولري. دلته په بیجینګ کې 5 بجې کېدونکي دي. نو په دې وخت کې دفترونه رخصت شوي، ادارې رخصت شوي او خلک د کورونو پر مخ دي. معمولا په بیجینګ کې د سهار او د مازدیګر پر مهال لارې بندېږي، ټرافیک زیات وي. نو تاسو هم دلته په سړکونو کې ګورئ چې موټر ډېر زیات دي او کله کله لارې هم بندې شي. او د دې ترڅنګ زیات خلک چې دفترونو ته ځي هغوی د موټرونو پر ځای له سبوی یا میټرو څخه کار اخلي او ورسره یا له دغو بایسکلونه چې شیر بایسکل ورته وایي یا شریک بایسکل ورته وایي د یوه ځانګړي اپ له لارې د خپل موبایل فون په واسطه باندې دغه اپ کیو آر سکین کوي او بیا د بایسکلونه کاروي. هر ځای ته چې دوی ځي، هر ځای ته دوی ورسېږي او غواړي په هماغه ځای کې بیا بایسکل خلف کړي، بندې کړي او ودروي. یعنې هر څوک کولی شي چې له دې بایسکلونو څخه ګټه پورته کړي. Okay. Okay. تاسو ګورئ مو بایسکل خلاص شو. نو زه اوس په دې بایسکل باندې هر چېرته تللی شم او کوم ځای ته چې ورسېږم بیا په هماغه ځای کې بایسکل ودروم. خپل ځای ته راورسېدم. نو غواړم چې بایسکل بند کړم. بیا نور خلک کولی شي چې د همدغو بایسکلونو ګټه پورته کړي. درنو مینوالو د لمر سترګه په لوېدو ده او خلک د خپلو کورونو په لور روان دي. زه هم غواړم چې کور ته لاړ شم، خو زما د کور او د دې سیمې ترمنځ په میټرو کې شاوخوا 1 ساعت مزل دی او تاسو ګورئ چې بیروبار زیات دی او زما پر شا موټرونه ډېر زیات روان دي او کله کله لارې بندې شي. نو غواړم چې له میټرو څخه ګټه واخلم او ځم د میټرو له لارې خپل کور ته لاړ شم. تاسو ته ښه وخت. خدای پامان.